سلامونه احترامات. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، نن غواړم چې د فامیل راوستو په اړه ستاسو توجه ډېرې یو مهمه موضوع ته راواړم. هغه دا ده چې دلته زه ډېرې ملګري ما ولیدل چې دوی خپل فامیل راولي او د خپل فامیل راوستو دپاره دوی دوسیې جمع کړي دي. ولې دوی د خپل فامیل دپاره دلته داسې یو خاص ځای د اوسېدو دپاره نه لري، یعنې کور نه لري. دغه اکثرا دغه ملګري د نورو خلکو سره اوسېږي. ولې تر دا دمه حتی دوی خپلې دوسیې په سفارتونو کې جمع کړي دي. دوی تر دا دمه د دپاره کوم پلانینګ نه لري چې دغه فامیل هر کله ته راورسېږي دا به چیرې اوسېږي. او ډېر ملګري دغه مشکلاتو سره مخ دي. هر کله چې دوی فامیل ته راولي بیا نو دوی سره ځای نه چې خپل فامیل چیرې بوځي، بیا کله یو ځای ته کله بل ځای ته، او دا ډېر غټ جنجال دی. ځکه چې کله ستا کورنۍ دلته راشي بیا د کورنۍ سره کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې تا ته مشکلات او کورنۍ ته د مشکلات. نو ښه خبره دا ده هر کله چې تاسو دا فیصله وکړئ چې تاسو خپله کورنۍ راولئ، نو ټول نه اول او ټول نه مهم دا دی چې تاسو باید د ځای غم وکړئ، د کور غم وکړئ. اوسېدو دپاره باید تاسو ځای پیدا کړئ. هغې دپاره ټول اول لاره خو دا ده که چیرې تاسو ملګرو سره اوسېږئ تاسو کوشش وکړئ چې سیسټم کې داخل شئ، یعنې تاسو د سوسیال کور ته لاړ شئ. هغې دپاره تاسو کیمپ ته ځئ که هر چیرې ځئ، او هر کله چې تاسو د خپل فامیل دوسیې جمع کړئ هغوی ویزې راغلې، تاسو بیا دغه ویزې دغه دوسیه خپل سوسیال ته ښودلی شئ او هغو تاسو ته هغې دپاره ځای درکوي، کور درکوي. یا که چیرې تاسو داسې نه کول غواړئ، ډېرې داسې ملګري شته چې دوی نه غواړي چې دغه سوسیال سیسټم کې داخل شي، نو باید تاسو دې دپاره کور اول ګورئ، کور په کرایي ونیسئ. هغې نه بعد بیا تاسو خپل د فامیل دوسیه په سفارت کې جمع کړئ. نو هر کله چې ستاسو فامیل ستاسو کورنۍ هغوی ویزې واخلي او دلته دوی سفر کوي فرانسې ته دوی راځي، نو هغو دپاره به کور او ځای موجود وي تر څو ستاسو دغه ژوند دلته په راحتۍ سره ستاسو فامیل شروع کړي او تاسو ته کوم مشکل نه وي. ما ډېر ملګري ولیدل چې دوی ډېر غټو مشکلاتو سره مخ دي، او حتی کیدای شي ستاسو نږدې ملګرو کې هم داسې خلک وي، تاسو هغو نه پوښتنه کولی شئ. او د دې غټ علت او غټه وجه دا ده چې دوی هیڅ پلانینګ نه لري. دغه زموږ او ستاسو غټ مشکل دا دی چې هر کله موږ تاسو یو کار کوو نو بیا موږ تاسو هغې دپاره هیڅ نه سوچ کوو، نه فکر کوو، نه کوم پلانینګ لرو. نو زما تاسو ټول نه هیله دا ده چې تاسو هر کله خپل فامیل راولئ، خپل کورنۍ راولئ، باید هغه دغسې مشکلاتو سره مخ نه شي. اوس موږ او تاسو که کوم مشکلاتو سره مخ شو څه خبره نشته دی، بیا هر کله چې ستاسو ماشومان ستاسو میرمن راشي باید هغو دغه مشکلاتو سره مخ نه شي، کله په یو در باندې کله په بل در باندې کله په یو ځای کې، بیا کله یو ملګري نه د کور غوښتنه کوو کله د بل. داسې کورنۍ زه پیژنم چې هغو اوه او اته غړي دغه کورنۍ او دوی په یو سټوډیو کې په یو وطاق کور کې دوی اوسېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې اته نهه کسان به څنګه په یو وطاق کې ژوند کوي. ولې دغه زیاتې موږ د کورنۍ سره وکړو؟ نو ښه خبره دا ده چې هر کله تاسو د خپلې کورنۍ دپاره دوسیه جمع کوئ راولئ، نو تاسو پوره پلانینګ دې دپاره وکړئ. مننه.